الله تعالی امتحان چې کوي هغه کې دوه غرض دي. یو غرض دای چې هغه سره مجرمي او الله تعالی په هغه رانیو سره هغه له سزا ورکول غواړي. د امتحان یو غرض ده. د مقربینو امتحان چې دی د هغې غرض دا دی چې دنیا ته یې وښیي چې دا وګوره په تا مې خالي تبه راوستې ده نو د خدای د خدایي نه بیزار زوی مې دله مړ کو نو د خدای د خدایي نه بیزار لږه غوندې لوږه مې در باندې راوسته نو نعوذ بالله خدای ته دې کنځلې کول شروع دا وګوره زما مقبول ترین او مقبول ترین بندگان دي. لوږه مې پې راوسته تنده مې پې راوسته د جنت نه مې بار که د ښځو نه مې جدا کړه او د هغې د پاسم زه یې هیر نه کړم.